یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي دغه طریقې قادریه شریفه، چشتیه شریفه، نقشبندیه شریفه، سروردیه شریفه، دغه څلور طریقې آیا دا چاته رسېږي؟ دا صحابه مبارکانو ته رسېږي، تابعینو ته رسېږي، نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسېږي؟ دا هغو څه کښته دي پورته دي چاته رسېږي؟ او بل دغه طریقې چې دي دا اوسه په فقه شریفه کې د دې ذکر شوی دی، په احادیثو مبارکانو کې راغلی دی، قرآن شریف کې ودې ته اشاره شوې ده، د کومه ځای څخه ثابت دي؟ ده محترمه وروره دا طریقې مبارکانې چې دي دا څلور مبارکې طریقې دا و حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسېږي، دا ټول د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسېږي، په صحیح سند سره رسېږي، په داسې صحیح سند سره چې د هغه په ثبوت کې د هیڅ شک و شبهه و اشتباه نشته. د افغانستان او پاکستان او هندوستان د دې ټولو علماو، د دې ټولو درو مملکتونو، د ټولو محدثینو او شیخ الحدیثانو د ټولو مشترکه مستند استاذ حضرت شاه ولی الله محدث دهلوي قدسنا الله تعالی بسر العزیز، چې هغه د دې ټولو درو سره مملکتو د ټولو محدثینو او د ټول شیخ الحدیثانو مشر شیخ الحدیث او مشر استاذ دی. هغه مبارک په خپل کتاب القول الجمیل کې لیکلی دی چې وایي زموږ دغه طریقې، دغه د طریقت دا څلور مبارکې طریقې دا په صحیح متصل سند باندې و حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسېږي. که څه هم په دې لاره کې چې کوم آداب د طریقت دي او یا کوم د ذکرونو تعین دي هغه به خود مشایخ مبارکانو کړي، خو اصلي طریقې چې دي هغه و حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته په صحیح ثبوت او په صحیح سند باندې رسېدلي دي. او په دې طریقو مبارکو کې چې دي نو په دې کې یا به ذکر شریف د اسم ذات شریف کېږي الله الله الله، یا به دا ذکر کېږي، هغه هم په قرآن کریم کې ثابت دی. الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا، ته د الله جل جلاله د نامه ذکر کوه. او بل ځای کې خدای تعالی وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، وایي ته خپل الله الله وایه، بس نور نو د پرېږده، دوی د خپل باطلې خبرې کوي، خپل پالتو خبرې دي کوي، ته خپل د الله وایه. او یا به نفي او اثبات وي چې هغه مراد ځینې د کلمې شریفې ذکر دي. نو کلمه شریفه باندې خو موږ تاسو ایمان راوړی دی، کلمې شریفې لا اله الا الله باندې زموږ تاسو ایمان دی، زموږ تاسو په دې باندې عقیده ده، هم په قرآن کریم کې راغلي، هم په احادیث مبارکانو کې راغلي ده. او یا به په دې طریقو کې مراقبې وي، مراقبې ټوله تفکر دی، فکر دی، او تفکر باندې قرآن کریم کې امر شوی دی، او د تفکر پر نه کولو باندې خدای تعالی جل جلاله تهدید کړی دی چې تاسو ولې تفکر نه کوئ. نو دا تفکر چې دی مراقبه یو قسم د تفکر دی. نو په دا طریقه په دا څلورو سر طریقو کې دغه درې شان دي، یا به ذکر شي د الله د نامه کېږي، یا به د لا اله الا الله ذکر کېږي، یا به مراقبه وي. دا ټوله په قرآن کریم ثابت دي. پاته چا ترتیب یې څو ترتیب نو بیا لکه د علم دپاره چې علماو خپل ترتیبونه ټاکلي دي، څوک صرف وایي، څوک نحو وایي، څوک هغه کتاب وایي، څوک هغه کتاب وایي، څوک یې په درجو کې وایي، څوک یې په ګنټو کې وایي، څوک یې دغسې سهار د خوا وایي، څوک یې د ماپښین د خوا وایي، څوک یې مطالعه کوي، څوک یې تکرار کوي، لکه د علم ظاهري دپاره چې علماو خپل ترتیبونه ورته ټاکلي دي. نو دا د طریقت د اذکارو د دغو لپاره هم بیا مشایخ مبارکانو خپل ترتیبونه ټاکلي دي. هغه ترتیبونه نو خامخا به ضروري نه وي چې هغه په قرآن او حدیث کې ذکر شي، لکه د کتابو ده چې ضروري نه دي. اوس موږ تاسو فقه شریفه وایو، په فقه شریفه کې د هدایه کتاب وایو، هدایه شریفه. اوس نو فقه شریفه خو ټوله د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل شوې ده، شریعت خو دغه څخه نقل شوی دی. اوس نو هدایه شریفه خو بیا نه ده ثابته چې اوس هغه په خامخا د تابعینو او د صحابه کرامو سره نقل شي. نو لکه علما کرام چې هدایه شریفه وایي، قدوري شریفه وایي، او نور کتابونه د فقه شریفه وایي، نو دا خو د صحابه مبارکانو څخه دغه کتابونه نه دي رانقل شوي. د ترتیب د فقه چې بیا دی هغه بیا د ضرور نه دی، هغه بیا علماو په خپل مابین کې ترتیبونه سره ایښي دي. هغه اصلي فقه چې د هغه ثابته ده په قرآن او حدیث باندې. دا رقم د طریقت چې دی اصل د طریقت هغه د حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل شوی دی. کوم شغلونه د دې چې دي چې ذکر او فکر دی هغه قرآن او حدیث کې ثابت دی. ترتیب چې دی هغه نه مشایخ مبارکانو ور جوړ کړی دی.